سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله تعالی دې ستاسو روجې عبادات او نیک عملونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د کوچني اختر لومړنۍ ورځ ده. تاسو به دغه زمونږ مشران ځوانان او همدارنګه د واړه ماشومانان وینئ چې دلته راغونډ شوي ده په دې خاطر باندې چې زمونږ دود او دستور دا دی چې کله د اختر ورځ شي او لمونځ وشي نو د هغې نه وروسته دغه ټول خلک اکثره خلک چې دي راځي هلته چې مشران یا عمرتیر خلک یي د هغې د پوښتنې او د هغې د احترام په خاطر باندې ورځي د هغې مبارکي کوي او د هغې څخه وروسته بیا ځي داسې ورو ورو لکه په حساب باندې ځي په نمبر باندې یو کور کې راځي او د هغې مبارکي کوي او داسې داسې روان دی. کاکا د ویدو کې ښه دا یو ریکارډ به پات شي وړوکې اختر ورځ ده بلکل. نو دا الحمدلله دا ټول زموږ د کور د فامیل غړي دي ماشومان دي نو وسیم راځي پکې او ورېرونه هم دي او بچیان هم دي د خوشحالۍ ورځ ده. الله دې په ټولو خلکو د اختر په خوشحالۍ تېر کړي او موږ هم ډېر خوشحاله یو او زه خو په خپله د دې ماشومانو سره مې هغه محفل شریک خدای دې صالحه د دود او دستور دا دی کله چې د اختر لمونځ ادا شي د هغې نه وروسته انشاءالله په خپلو خپلوانو باندې ګرځو او د مبارکۍ په خاطر باندې او ټولو ورونو ته مبارکي وي او د روغ ناروغه پوښتنه کوو. دا چې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او موږ خوشحاله په دې یو چې همدغه د کوچني اختر لومړۍ ورځ په خپل هیواد کې د خپل فامیل سره او د خپل کورنۍ سره لمانځو. دغه کوچني ماشومان چې زما خواته راټول دي دوی ګوره د اختر دپاره نوي کالي اغوستي دي چمبې راغوستې دي دوی خوشحالیانې کوي. نو الله پاک دې زموږ په وطن کې امن او سوله راولي چې همیش دپاره موږ اخترونه په خپل وطن کې دغسې د ماشومانو سره په خوشحالۍ ولمانځو.